د کندهار ښار د 12مې ناحیې په دې سیمه کې یو خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهالې ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ټول د خارج کې هغه میشت افغانان ورونه او خویندې کومکونه کوي دوامداره چې د هغو په ذریعه سره موږ بیا د دغه ټانکۍ ته روزمره اوبه راوړو. ځینې وختونه د هغه بودیجه سره کمښت سره مخامخ سو، نو په دغه خطر سره اوبه تر یو حده پورې بندې سي. دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزې لري ده، چې اکثره د مخه مثلا برمې او هغه تلاونه چې هغه مثلا وچري په تالاو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډیر اقتصاد ضعیف دي، د واسه نه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکار راوړي. د کندهار نهمه، 12مه، 14مه او 15مه ناحیه د ښار هغه برخې دي چې د اوبو کچه پکې ډیره ټیټه سوې او خلک یې د پاکو اوبو د نشتون له سختو ستونزو سره مخ دي. اولیه به 4 طرف منطقه ما گرد مردم او ندارن، از مشکلات خب بیا انداز مشکل نایه که میرم از جای دور او میارم دیر لری او خوراکیان ورده کوچنی انجینی کوچنی الکان ورده خبرت زی خوراکیان دبی پلاس که اخیسی دیر لری زای نیروید. همین مشکل با ما که مثلا بعضایی که بزارن داره میاره، بعضایی که مثلا موتورسایکل خو میاره، حالا اگه به اینجا ما او بیای بسیار خوشحالیم. د کندهار د پاکو اوبو رسولو اداره توانېدلې چې د ښار له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي، خو د دغه ریاست مسؤلین کم امکانات او د ښار پراخوالی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه بولي. موږ اوس فعلا 3 پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار شروع دي او راتلونکي کې هم ان شاء الله نور پلانونه لرو او 12مه ناحیه هم په نظر کې ده. ان شاء الله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به ان شاء الله کار پر هغه شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د 9 ناحیو لپاره، د 9 سیټو لپاره. د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې د اوبو د ټیټوالي کچه تر 180 مترو پورې رسیږي چې تیر یو کال کې دغه کچه 19 متره نور هم کښته سوې، چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت سوی دی.